یو طالب ورته ویلي وي لږ خو د محبت خبرې وکړه که نه. ابن عربي د محبت خبرې شروع کړې چې خبرې شروع کړلې دلته یو طالب ناست و. دا طالب ویلي کېده دا بل طالب باندې ووته چې پس ته بیرته راننوت دلته لکه یو سړی چې لاړې ټوکي داسې پراته و. ورته ویلي وی پلانکی څه سو وایي دغه ده که نه وي څه وایي هغه دا ده وي و همدا ده که نه وایي پنبه راواخله قطن مالوچ په دې کې تاو که باندې دفن کړه. دومره ویلي سو. دا بیا د محبت بیخي ډېره نادره ده. سپین ږیری ډېر مین کېږي که ځوان؟ جواب راکړئ ولې غلی سوئ؟ ځوان تا سپین ږیری لیدلی چې مین سي؟ ځکه هغه بېچارګي کې خو شی وینه. نو ځوان بیا واده والا ډېر مین کېږي که بې واده والا؟ نو خو دې نه معلومه سوله د عشق منبع څوک ده؟ د انسان د اوبه دي. نو فکر تم پام وي محصلینو چې په دې مینه باندې ځان غرق نه کوي. دا مینه انما الحیات الدنیا لعب وله دا داسې یو حالت ده داسې غرقوي دی بیا وروسته هېڅ شي نسته ده. رښتیا وایي محصلینو چې ځوانه ښځه د ما دپاره نه وایي د الله دپاره مه وایي داسې فطرتن ووایي چې د تا څنګ ته پیغله جلۍ ناسته وي او ته مسافر هغه مسافري درس ویل کېږي. نو خو د تا ټول ذهن هلته مینې ته ځي. بس ته به یو دا مینه به چې کوټې ته لاړ سیم وایي به چې اخ ښی نو او چې بیرته راسیم نو خو ټوله ورځ به د تا دا فکرونه وي نو نه مطالعه کېږي نه درس کېږي هېڅ شی هم نه کېږي. یعنې هغه د اسلام د دین نه پرېږده هسې د فطرتن هم انسان نسي کامیابېدلی. نو دا د علم دوستان نه ول دا د علم سره دښمني وله چې دا کار دوی کوو. داسې فکر هم وکئ لږ خو عاقلان یې تاسو ته معلومات څه ده سترګې به نه پټوو پې باندې. ولې موږ هم د دغه افغانستان خلک وو هلته چې داسې لوکس جنکیانې به د پوهنتون مخ ته ولاړې وې د ځوانانو ټولو زړونه یې ښکار کړي ول. نو د ځوانانو یې له د کتابونو نه ذهنونه راویستلي ول. دا یې لاره نه وله. لاره لري په منځ کې بدلون راوله ځان ته دا هغې ته ځان ته جای جوړ کړه دې ته ځان ته جای جوړ کړه. د شرع ټول قوانین پکې مراعات کړه. هغه د هلته درس وي او ځوان دی دلته چې درس ته متوجه سي کېږي نه محصلینو. ځکه انسان الله هم داسې پیدا کړی دا دروازه ده. د دې دپاره علما داسې مثال یوه تانګه لاره ده ته پرې مخکې نه یې تللی په اس باندې سپورې. دا لاره دومره تنګه ده چې ځې نور هم تنګېږي چې ځې نور هم تنګېږي چې اخر ته یې ورسېږي بیرته نه اس راتاویږي نه ته بیرته راوتی سې. داسې لاره خو به مو نه یې لیدلي خو خیال خو داسې لاره جوړوی سي که نه. فکر ته دومره تنګه لاره ده چې ته پکې ورسې نو اس باندې سپورې ته چې کله په دې اس لاړلې د لاره باندې لږ ننوتلې نو که عاقل ځان سره فکر وکړه چې دا لاره خو دومره ډېره اوږده ده که اس ځي هلته خو چې اخر ته هم ورسېږي بیرته راتاوېدی نه سي چې راوځي او چې څومره ځې دا لاره تنګېږي. نو اول دې چې ناروا ته وکتل چې ورته ودې کتل نو که عاقل یې سترګې کته واچوه زړه کې جای مه ورکوه بیرته یې وباسه. دغه صورت چې تا ته ښایسته ښکاره سوی ده دا بیرته له زړه نه وباسه او که دلته جای ورکړي همداسې تکراروي نو دغه تنګ دیوال کې مزل کول دي او اخر داسې جي ته تلل دي چې بیا اصل نه راتاویږي نو همغلته به بیا مړ کېږي. نو باید سړی د ځان علما وی د حرامو ته کتل یا پردی ښځې ته یا داسې هلک ته چې حسین وي دی ته کتل دا داسې مثال لري دا کتل تنها دا وي داسې مثال لري لکه یوه سکروټه چې وښو کې واچوي. واښه څه وي وچ واښه وي دې وښو ته یوه سکروټه ور واچوه څه کېږي اوس دا ټول هغه خو مسمازې بانه غواړي که نه چې یو وارې اور واخلي. نو ناروا ته سترګې ور اچول ټول بدن کې اور بلیږي. خبر خو پوه شولې مثلا سکروټې ته څه وایي فارسي کې خوغ رکې یعنې په وچ در کاه بیندازی اور آتش میگیرد. نو چې سترګې د ناروا ته ور واچولې ټول بدن ته اور راچي ټول بدن سوځي ځکه ټول بدن د سړیتوب نه باسي. غاټ سړی ده وایي مین ده ښه خو کې درد ته نه راځي نه وایي مین ده څومره بده یي که نه. نو داسې شیانو باندې محصلینو ځان ماغه کوئ. انی کې سړي ته دا مسله ډېره وي یو حسین مخ ووینې بیا چې کله ته ویده کېږي په دغه خیال باندې ویده سي دغه خیال کې راولې د دې دغه صورت حسین سره ته د وصال لارې لټوي دا ډېره خطرناکه مسله ده. علما وایي
یو ناروا خو دې دا وکړل چې ودې کتل، بله ناروا دا ده چې دلته ته تفکر و خیال کوې، ځکه دا خیال تا ته لارې درښیي. که یو ناڅاپه هغې جلۍ سره ته مخ سې، هغه هلک سره، د زنا زمینه هم درته متعدي نه سې کولی، ځکه یې نه سې کولی تا کې جرأت نه وي. نو که ته دلته هره ورځ خیال کوې لارې دې ټولې سنجولې وي، که بیا ورسره مخامخ سې بیا زنا درنه پیښېږي، لیواتت درنه پیښېږي، ځکه تا دلته په خیال کې لارې سنجولې دي. نو ځکه علما وایي چې دا تفکر و خیال به هم نه کوي. مثلا معشوق هلته ناسته چا وسکونډه داسې که دی اوس ناسته معشوق ده، عاشق ناسته چې دی چا وسکونډه، اخی ولې څه چل ده، څه در باندې جای مې رسي کمه دی، څوک هم نسته که نه پیری به یي، پیری نه ده دلته. دا دماغ د روح دومره امتزاج کړی ده، دومره په محبت ته رتللی دي چې د ده سکونډل د ما سکونډل دي، د ده مریضېدل د ما مریضېدل دي. د دې چا مینه ډېره وي، د معشوق سره چې مینه ډېره وي، چې د خپل معشوق ویني رنګ یې زیړ واوړي ریږدي. که نه تاسې دا تجربه کوئ چې کله د تا سره د چا ډېر محبت نو ته پې پوهېږي په دې چې د ده د تا سره کله تا سره ملاقي سي، چې ستړي مسې در سره وکړي، نو داسې رنګ یې زیړه اوښتی وي، لاسونه یې چې داسې ریږدېږي غوندې. ولې علما د دې دوه خبرې کوي. دوه بادشاهان دي، یو بادشاهان په ابدانو باندې دي، یو بادشاهان په زړونو باندې دي. کله چې بادشاه په ابدانو راسي، په بدن چې بادشاه وي که نه، لکه دا اوس دي موږ والي صاحب قومندان صاحب، دا بادشاه په چا ده؟ په بدن باندې ده. نو دی چې کله راسي وایي فلانکیه تا پسې قومندان راغلی ګیر کوي دي، بندي کوي دي. نو چې دا سلطان الابدان راسي او خبر راسي چې هغه عسکر در پسې راغلي او قومندان راغلی بندي کوي دي، د سړي رنګ زیړه وړي که نه وړي؟ ځکه څوک راغلی؟ سلطان الابدان راغلی بندي کوي دي. نو کله چې معشوق راسي، دا معشوق چې دا سلطان القلوب ده، او دیم راسي چې دی څنګه راښکاره سي، نو زړه پوه سي چې اسیر کوي مې، بندي کوي مې. نو هغه چې له بندیخانې نه خبر سي، بس رنګ یې زیړ وتښتېږي. بوم د شپې ګرځي، د ورځې مزل نسي کوی، یک مرغیست بوم، ټول خلک ورته بوم وایي. نو خو همدا یې نوم ده، شناختي کوکنک. صحیح ده، دا د نوم مناسبت هم سته ورسره. نو ای کې دا چې بوم راووته له قبر نه راجګ سو، دا اوښ وډار سو، اوښ چې داسې خیس که لیلا اخیلی یې وغورځوله، دا څټ یې مات سو، لیلا اخیلی جای په جای مړه سوله، قافله راکته سوله او دا لیلا اخیلی یې دلته دفن کړه. نو دا نوی میړه یم څه خوابدی سو، دلته په قبر باندې د لیلا اخیلیې او د دې بل په قبر باندې بوټي راشنه سول. دومه ورځ باندې دا بوټي داسې یو تر بله تاو سول، فلتوت احداهما علی الاخرى، ته غټېدل داسې تاوېدل. نو خلک یې حیرانه کړل، پس له مرګه مینه او پس له مرګه محبت دومره نادر و او بیخي نادر و پسې وهل. کله چې ته ناست یې او د تا محبوب و جانان هم د تا سره ناست دی، رقیب ناست دی، د عاشق نه یې خبر چې دلته د ما او د معشوق رقیب ناست ده، په سترګو کې دې پوی کوي. خبرې سوې د سترګو که نه؟ سترګو باندې چا ته وګوره وعدې کوي سترګې، چې چا سره په سترګو باندې داسې ورته وګوري پوهېږي چې وعده یې وکړله. سترګې باندې چې چا ته وګوري تهدیدوي یې. یوه لویه دنیا په سترګو کې پرته ده، او د سترګو یو علم طوق الحمامه فی الالفة والالاف، ابن الحزم الظاهري زموږ د اسلامي نړۍ یو لوی عالم تېر سوی ده. په دې کتاب کې خو لږ بحث کوي، خو د سترګو یو لوی بحث ده.